سلامونه او نیکې هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست. دغه ورځ کې تاسو لیدلی به یې چې ټرمپ ګرم سوی دی، هر هیواد باندې تعرفې لګوي. په دغه تعرفو په لس کې چې 180 هیوادونه دي، په دغه 180 هیوادونو کې د افغانستان نوم هم شته. له بده مرغه که څه زموږ صادرات امریکا ته ډیر لږ دي او بیخي په نشتون کې حسابیږي، مګر بیا هم زموږ دپاره یو ابتدایي او یو څه عایداتي سرچینه وه چې موږ د امریکا څخه درلودله. نن پر دغه موضوع باندې خبرې کوو چې د افغانستان کوم منابع چې دي هغه هم امریکا ته صادریږي او دا تعرفه څه شي ده، ولې امریکا غواړي چې په ټولو نړۍ په شیانو باندې دوی تعرفه وضع کړي. زه پر موضوع باندې خبرې کوو او تر اضافي خبرې تیرې شو. مخکې له دې چې زه د افغانستان پر تولیداتو باندې خبرې وکړم، د افغانستان په محصولاتو خبرې وکړم، تاسو باید اول کې تعرفه وپېژنئ چې تعرفه ده څه. په اصل کې موږ دوه ډول برخې لرو. یو چې ده مالیه ده. مالیه چې ده چې کله هم ته یو جنس راوړي، دغه هیواد ته راوړي، دلته په ګمرک کې یو فلټر در باندې تطبیق کېږي چې هغه مالیه ده. دا مالیه چې ده بیا په مستقیم او غیر مستقیم او ده مالیات پر عایدات او دا چې دي مالیات ډیر دي، خو زه په عموم ډول باندې موږ وایو چې مالیه د مثال په ډول باندې مالیه سته 60% پر دغه جنس باندې مالیه ده، او دغه مالیې استاندارد چې دی دا د ITU برابري، چې مثلا انټرنیشنل ټریډ اورګنایزیشن دی. دغه اداره چې ده په دغه مالیاتو باندې کنټرول لري. د مثال په ډول باندې که تاسو په یاد وسي، په افغانستان کې هم چې کله ډمپینګ او پمپینګ زموږ د بعضو کمپنیو په وړاندې وسو، په هغه وخت کې خلکو ویل چې تاسو باید مالیات ډیر کړئ. د مثال په ډول باندې ښه مثال چې کله هم هلیکوز د سوپرکولا او پامیرکولا او زلال مافک او همدا ډول د په کابل کې کوکا کولا او پیپسي د هغه وخت په افغانستان کې ښه روان و. نو د بل خوا څخه د ایران د لارې زمزم نشابه راتله، ایران په هرزانه ډول باندې ورکوله، او د افغانستان مارکیټ چې هر څه هم سوپرکولا او پامیرکولا خپل زورونه وهلی وای، دوی نسویدل چې دغه د زمزم څخه د مارکیټ واخلي. نو د همدې امله چې کله هم غوښتې پر زمزم نشابې باندې مالیات ډیر کی، نو په دغه وخت کې د ایران داسې ته شکایت وکړو، ITU ته شکایت وکړو چې افغانستان په موږ باندې د نړیوال استانداردونو څخه لوړ مالیات وضع کوي. دا کار چې دی افغانستان ونه سوده چې وکړي، یعنی مالیات چې دي هغه مالیات په د هیوادونو په منځ کې یو معینه برخه ده او تر هغه برخې ته نشي اضافه کولی. بله برخه چې ده دا تعرفه راځي. تعرفي برخه چې ده دا بیا چې ده مثلا مالیات د ټولو تولیدات دپاره دي. تعرفه چې ده د یو مشخصه تولیدات دپاره جوړیږي. د مثال په ډول باندې افغانستان څه وکړه؟ افغانستان پر زمزم باندې 100% تعرفه ولګوله. 100% تعرفه یې ولګول تر څو په سوپرکولا او پامیرکولا په هرات کې، پامیرکولا کوکاکولا او پیپسي چې دی په کابل کې، او په داسې کې په مزار شریف کې هم یو دوه کمپنیانې وي، هغه په پښو ودرېدله. دغه و چې 100% چې کله هم یو زمزم ټراک که افغانستان ته راغلی وای، په یو بوتل کې په 50 افغانۍ وو، نو 100% ورباندې جنس راته ده او دا څه کېدل د 100 افغانۍ، یعنې مارکیټ ته چې دا تللی وای 100 افغانۍ باندې، مګر داسې چې ویه کوکاکولا چې و یا افغاني محصولات چې و هغه په 50 افغانۍ وه. نو د همدې امله خپلو خلکو دا کار یې نه کولو، خو د 50 افغانۍ اخیستل، 100 افغانۍ نه اخیستله. دغه تعرفه چې ده هغه هم په یو ډول باندې مالیه ده، مګر دا چې ده په مشخصه برخو باندې ویشل کېږي. داسې نه ده چې د ایران څخه چې څه محصولات راځي هغه باید ټوله 100% مالیې پر راځي. دا امکان موږ نشو کولی، ځکه چې که دا کار وکړو بیا د ITU کنټرول لاندې راځو او ITU موږ ته اجازه نه راکوي، ځکه چې موږ هم غړي یو په د نړیوال، او د همدې امله تعرفه پیدا کېږي. چې کله تعرفه راله، تعرفې کې ته کولی شې چې وروره زه د دغه ټراک له ادرسه زه خودکفا یم، زه دې نه غواړم، چې نه غواړم زه 100% کولی شم چې په دې باندې مالیات ولګوم، او دا زه تا څخه نه غواړم. اوس امریکا چې د امریکا وایي چې وروره زه موټران زه خپله تولیدوم، زه موبایل زه خپله تولیدوم، زه بلانکې زه خپله تولیدوم، دغه برخو کې زه نه غواړم سوس جنس. نو د همدې امله زه 10%، 20%، 10%، 50%، 80%، 100% زه تعرفه پر توز باندې لوړوم، مګر مالیه چې ده مالیه خپل پر ځای باندې ده. دا شو د مالیې او د تعرفې فرق شو.
اوس راځم پر دې باندې چې افغانستان څه درلودل چې هغه امریکا ته همیشه لیږله او امریکا څخه موږ ته یو عایداتي سرچینه وه. په دغه لست کې چې ماته رسېدلی دی د افغانستان څخه چې موږ جنس ور لیږلو، د مثال په ډول باندې د سوپر کولا کمپنۍ خپل جنسونه یې داسې ته هستوله، امریکا ته یې هستوله، پامیر کولا کمپنۍ هستوله، نو بل الکوزي خپل انرژي هستوله. دا کمپنیان چې وو دا د ټراک له ادرسې خپل اجناس امریکا ته استول. د بل ادرسه موږ هر کال حدوداً 600 ټنه تر 2000 ټنه په همدې اندازه باندې موږ وچه میوه امریکا ته صادروله، چې که تاسو دغه څو ورځې کې لیدلی اوسئ، په امیر کاکړ هم یو ویډیو جوړه کړې وه، هغه د افغانستان میوې چې هلته وښوله چې وچې میوه، نو دغه د 500 څخه تر 2000 ټنه موږ هر کال امریکا ته وچې میوه هم لیږله، چې دغه یو محدود عاید و د افغانستان دپاره ښه ویه. که څه موږ نه د عاین او نور تولیدات نه لرو، خو دغه یو واړه چینه و د افغانستان د عایدات دپاره. دغه اوس پر دې باندې هم حدوداً 10% عایدات فیصلنې لګولې دي. زموږ دپاره دردونکي دي. زموږ حالت امکان لري چې د پامیر کولا او سوپر کولا دوی ونسي کړی، برته امریکا ته خپل جنس ولېږي، او چې هلته یې ولېږلو د دوی پر جنس باندې قیمت ډېرېږي، خو خلک یې هم یوازې خریداران هم افغانان دي. افغانان چې دا جنس وانخلي نو دوی مجبور دي چې دوی د امریکا د مارکیټ څخه دوی پاتې سي. دا زموږ دپاره یو د دردونکي خبر دی. هیله مند یم چې موږ وس وکړی چې په هره برخه کې امریکا او نورو هیوادو ته جنس ولېږو. دا اوس دپاره که حکومت کې نوښتګر کسان اوسي، باید په سوپر کولا، پامیر کولا او الکوزي باید میلیاردونه ډالر ورکړي چې په نړۍ کې دا څه ټراک چې دي دا باید ټوله د افغانستان څخه تولید سي، او دا باید ټوله ور ولېږل سي. حتی باید د مانستر کمپنۍ ته، ریډ بول کمپنۍ ته، دوی ته باید وویل سي چې وروره راوړه څوس دا جنس په دې ارزانۍ سره جوړومه، یو یې په ټول نړۍ کې ترې خرڅ کړه، خلاص. په دې ډول باندې امریکا هم په چین کې دغه کارونو سره مخ ته ځي. وایټ لیبلینګ تاسو هم شروع کړئ او ټول نړۍ ته انرژیانې واستوئ او ټولې نړۍ ته دا ټراک ور واستوئ. دغه پیسې دي بس بوره راوړئ، بوره ور واچوئ، څه ګاز هم ورته ورکړئ، ور واستوئ. دغه ډول کارونه موږ باید وکړو تر څو خپل ولس ته مو د ماښام ډوډۍ پیدا کړې اوسي. چې دا کارونه موږ ونه کړو، موږ د ماښام ډوډۍ نسو پیدا کولی. د زیاتره یو ورځ کې مې د یو اقتصاد پوسټ چې موږ د فاینانشل ریویو په برخه کې زموږ سره دی، هغه ته مې ویل مالکه ته د تجارت تعریف راته په صحیح ډول باندې وکړې، څه شی دی؟ ویل تجارت دا معنا چې یو بیعقل پیدا کړه او خپل مرداري پر باندې خرڅ کړه. دا ول د تجارت اصلي تعریف دی. ول پخوا به دا تعریف و چې یاره داسې یو تعریف اوسي چې د دواړو طرفه خوشحالي اوسي، راکړه ورکړه اوسي. نه، ول دا نه دی. ول یو بیعقل پیدا کړه، خو مرداري پر باندې خرڅ کړه، پیسې ځینې واخله. دا تجارت دی. اوسنۍ زمانې چې چین یې کوي، امریکا یې کوي، ټول اروپا او ټول دنیا یې چې کوي، همدغه یې تعریف دی. نو زموږ هم باید یو داسې د همدې تعریفو څخه موږ هم باید ګټه واخلو. موږ هم په دې نړۍ کې باید خپل ځان ته ماښام ډوډۍ پیدا کړو. دا د نن ورځې موضوع. هیله مند یم چې یو څه مو ترلاسه کړي اوسئ. تر بیا هم په الله سپارم. ښې جاري. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.